اندې چې کله خپل بچو سره داسې کارونه شروع کړي، داسې بهوده حرکتونه شروع کړي، نو خلک به بیا د چا نه ګیله وکړي. قدرمنو، په سوشل میډیا یو ویډیو وایرل شوی ده چې یو مور د هغې سره بچي پراته دي او څه بهوده حرکات یې کړي دي، بیا د ځان نه ویډیو هم کړې ده. تاسو سره دلته شریکوم، موږ سره تر اخره پاتې شئ چې تاسو په خپلو سترګو ګورئ چې دغه بهودګي دغه ښځې څنګه اوله کړې ده. قدرمنو، عام طور باندې زمونږ ستاسو خلک چې د سوشل میډیا د لپاره استعمالوي چې خپل ځان مشهور کړي، هغه د خپل کورنو ویډیوګانې هم ورچوي، د خپل ښځو ویډیوګانې هم نن سبا خلک ورچوي او په یو نه یو طریقه باندې د خپل ځان، د خپل اکاونټ یا د خپل ځان د پیژنګلو په خلکو ځانو پیژني یا خپل اکاونټ وایرل کی او خپل فالوور زیات کی. د هغې لپاره مختلفې طریقې استعمالوي. همدغه طریقو کې یو دا هم ده چې خلک اکثر د کور ویډیوګانې، فیملی ویډیوګانې وایرل کی. لکه همدغسې یو ښځه ده چې هغې ځان سره خپل 2 بچي سملولي دي او هغوی داسې انداز هم کوي چې کیسنګ یې هم کړی دی، د یو بل شونډو د لاسونه وړي او د ځان نه بیا ویډیو هم کړې ده او دغه ویډیو یې په سوشل میډیا باندې خوره کړې هم ده. نو قدرمنو، د دې ویډیو مقصد مې دا و چې داسې څه ضرورت پېښ شو چې دا ښځې ویډیوګانې جوړوي، خپل زلمي بچي چې هغوی بلوغت ته رسېدلي وي هغوی ځان سره سملوي، د هغوی نه ریکارډینګ کوي یا غاړې ورکوي یا داسې هم مخې ته راغلي دي چې خپله مور په شا باندې، په اوږه باندې مثال په شا کړي وي، په کمره کې ګرځوي او داسې نور هم ډېر داسې بېهوده ویډیوګانې مخې ته راغلي دي. نو موږ غوښتل چې دا یو پیغام ټولو خلکو سره شریک کړو، دا یو ویډیو تاسو سره شریک کړو چې په سوشل میډیا باندې خپل کورنۍ ویډیوګانې، د خپل فیملی ویډیوګانې هغه هیڅکله هم خوروئ مه. دغه د لارې د خپل ځان مشهورولو د کوشش کوئ، ځکه چې دا هر څه پاتې کېدونکي دي. ستاسو د عمل په سوشل میډیا باندې پاتې کېږي او انسان ختمېدونکی دی. نو خپل ځان په حیا کې وساتئ او د بېحیایۍ او د بېحیا کارونو نه ځانونه وساتئ. که ستاسو زما د ویډیو دا پیغام خوښ شوی وي، ضروري در سره لایک کړئ، خپل نظر را سره شریک کړئ او له نورو آینده ویډیوګانو لپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ.